السلام علیکم ملګرو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ ابرار کرکټ ټي وي. دوستانو، د سعودي عرب د کرکټ په دنیا کې غټ قدم. سعودي عرب اوس د آی پی ایل او د پی اس ایل په شانتي لیګ جوړوي. سعودي عرب چې راکم لیګ جوړوي دا د دنیا د ټولو مهنګا ترين او ګران لیګ وي چې د آی پی ایل په شانتي غټ لیګ به ډیر روسته پریدي. خو انډیا په هر ځای کې خپل منافقت او بدنیتي ښکاره کوي. د انډیا پوره کوشش دی چې سعودي عرب د لیګ جوړ نشي، ځکه چې دینه به آی پی ایل ته ډیر زیات نقصان ورسي. او د انډیا کرکټ ټیم د ایشیا کپ د لپاره پاکستان ته ولې ناراضي؟ اخر واجه سره د پاکستان په خواني بیټسمن جاوید میاداد ټول حقیقت ښکارا کو. د پاکستان کرکټ ټیم په خواني لوبغاړي عاقب جاوید ویلي چې د پاکستان د ټي 20 ټیم کپتانی د بابر اعظم کار نه دی. د پاکستان د ټي 20 ټیم کپتانی لپاره شاهین افریدي بیسټ آپشن دی. نو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم، نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. اخرکار سعودي عرب هم د کرکټ په دنیا کې انټری کوي او د دنیا ټول مهنګا ترين او ګران لیګ جوړوي. د انډیا میډیا دا خبر خور کړي چې سعودي عرب د انډیا کرکټ بورډ په مدد سره د یو ګران او مهنګا ترين لیګ آغاز کوي چې د انډیا لوبغاړي په کې شریکت کوي. د انډیا میډیا چې کومه داوا کوي په هغه کې صح حقیقت نو انډیا نه غواړي چې بل ملک بل هواد د آی پی ایل نه خلیګ جوړ کی. او جیش او د انډیا کرکټ بورډ ویلي چې د انډیا کرکټ لوبغاړي نه په یو لیګ کې شریکت کوي نو بل سعودي عرب په دې لیګ کې شریکت وکړي. کچرته سعودي عرب خپل لیګ جوړ کړي دا د دنیا ټول نه غوره او بهترین لیګ وي چې دینه به آی پی ایل ته ډیر زیات نقصان ورسي. د آی پی ایل چې کوم ویلیو د کوم چرچا نو به ختم شي. نو انډیا چرته هم نه غواړي چې سعودي عرب سره په دې لیګ په جوړولو کې مدد وکړي. ان شاء الله سعودي عرب به د انډیا نه بغیر خپل لیګ جوړوي. په آی پی ایل کې نور څه نشته او صرف پیسې را پکې. کچرته سعودي عرب خپل لیګ جوړ کړي نو پیسې په لحاظ سره سعودي عرب ډیر زیات خره چې د آی پی ایل په شانتي غټ لیګونه به شاته پریدي. انډیا پوره کوشش کوي چې سعودي عرب د لیګ ناکام کړي او د لیګ جوړ نشي، ځکه کچرته د سعودي عرب د لیګ جوړ شي نو بیا ور پیسې په لحاظ سره د سعودي عرب د لیګ د دنیا بهترین لیګ وي. نو په دغه وجه باندې انډیا کوشش کوي چې سعودي عرب د لیګ جوړ نشي. او د انډیا کرکټ ټیم د ایشیا کپ د لپاره پاکستان ته ولې ناراضي؟ اخر واجه سره د پاکستان په خواني بیټسمن جاوید میاداد ټول حقیقت ښکارا کو. جاوید میاداد ویلي چې انډیا کرکټ ټیم د میچ د بیللو د یاري د واجب پاکستان ته ناراضي او کله چې پاکستان او انډیا میچ نو خاص کر په انډیا باندې ډیر زیات پریشر وي. جاوید میاداد دا ویل چې زمونږ په وخت کې به هم د انډیا کرکټ ټیم دا باندې کولی. د پاکستان کرکټ ټیم په خواني بولر او په اوس وخت کې د لاهور کلندر ډایریکټر عاقب جاوید ویلي چې پاکستان د ټي 20 ټیم کپتانی د بابر اعظم کار نه دی. د پاکستان د ټي 20 ټیم کپتانی لپاره شاهین افریدي بیسټ آپشن دی. شاهین افریدي د بابر اعظم نه کپتانی کولی شي. عاقب جاوید ویلي چې شاهین افریدي په ټي 20 کرکټ کې په کپتانی کې ډیر زیاته تجربه لري. چې شاهین افریدي کپتانی په وجه باندې لاهور کلندر مسلسل 2 کاله فائنل ګټلې دي. نو بالکل شاهین افریدي په ټي 20 کرکټ کې په کپتانی کې ډیر زیاته تجربه لري. خو په اوس وخت کې بابر اعظم صحیح دی. بابر اعظم چې کوم د پاکستان لپاره په ټي 20 کرکټ کې ډیر زیات میچونه ګټلې دي او مخکې هم د کامیابی په لور روان دي. نو زما په خیال په اوس وخت کې بابر اعظم ټیک دی. تاسو په خیال په اوس وخت کې د پاکستان د ټي 20 ټیم کپتانی لپاره بابر اعظم ټیک دی یا شاهین افریدي؟ خپل نظر زما سره په کمنټ سیکشن کې ضروری شیر کړئ.